بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس اتم کلاس ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو دغه کلاس چې دغه د انګلیش بیسیک کلاس ته دغه د هغو زده کوونکو د هغه چا لپاره ډیر مهم ده چې د انګلیسي ژبه غواړي چې اوس زده کړي اوس یې شروع وکړي. نو دا کلاس تر پای پورې وګورئ. دا کلاس زده کړئ او نور ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هم د دې څخه ګټه واخلي. کلاس چې دا نن زموږ تاسو هغه بیسیک د انګلیش بیسیک سنټنسز یا د انګلیش بیسیک ورډز دي چې هغه پروناونس دي. پروناونس چې پښتو کې موږ ورته ضمیرونه وایو. نن دې باندې بحث کوو. دا کلاس به په دې باندې تمرکز وي. نو دا کلاس تر پای پورې وګورئ. که غواړئ چې همداشان نور کلاسونه ترلاسه کړل نو لطفا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د څنګ کې د بیل آیکن هم وهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. راځئ چې شروع کړو. نمبر 1 I معنا زه. پښتو کې موږ وایو چې زه. انګلیسي کې ورته آی ویل کېږي. آی به تاسو ډېر جملو کې لیدلی وي آی، خو تر اوسه پورې په معنا باندې نه پوهېږئ. آی معنا زه. همیشه چې چېرته آی راځي معنا یې ده زه. اوس دا آی په جمله کې استعمالوو. داسې به استعمالوو آی. جمله کې به همیشه آی د جملې په سر کې راولئ. I am tired. زه ستړی یم. I معنا زه، tired معنا ستړی یم. I am tired. زه ستړی یم. You تاسو به ډېر لیدلی وي. یو پښتو کې معنا ده ته یا تاسو. موږ وایو پښتو کې چې تاسو راغلی. ته ښه شاګرد یې. اوس دا په انګلیسي کې څنګه وایو؟ انګلیسي کې تا معنا ده د ته یا تاسو. یو ده. یو معنا ده ته یا تاسو. یو لپاره هم استعمالوئ او که چیرې د اوس څخه زیات وو نو یو هم ورته استعمالولی شئ. یو تاسو. پښتو کې موږ وایو چې تاسې ته مریض یې. ته مریض یې. په انګلیسي کې به دا ډول وایو You are ill. ته مریض یې. You are ill. ته مریض یې. بل بیسیک ورډ دا وی معنا موږ. پښتو کې موږ وایو چې موږ غریبان یو. په انګلیسي کې به دا ډول وایو We are poor. موږ غریبان یو. We are poor. موږ غریبان یو. وی همیشه په انګلیسي کې دی موږ معنا لري. زموږ. د معنا دوی. دی معنا ده دوی. موږ وایو چې پښتو کې وایو چې دوی کارګر دي یعنی دوی مزدوران دي. نو په انګلیسي کې به دا ډول وایو They are workers. دوی مزدوران دي یا دوی کارکوونکي دي. They are workers. دوی کارکوونکي دي. هی معنا هغه دا د سړي لپاره استعمالیږي چې نارینه لپاره کارول کېږي. هی معنا هغه. موږ وایو چاته وایو چې هغه استاد دی په سکول کې. هغه استاد دی. نو په انګلیسي کې به دا ډول وایو He is a teacher. He is a teacher. هغه استاد دی. She معنا هغه یا دی. She چې دغه د ښځې لپاره د ښځینه لپاره کارول کېږي. She لکه مثال موږ یو ښځې ته اشاره کوو چې هغه ښځه چې ده هغه شاګرده ده یا هغه خزانه‌داره ده یا هغه د اشپزانو مشره ده. نو هغې لپاره به دا شي استعمالوو. She is cashier. هغه خزانه‌داره ده.
she is a cashier هغه خزانه دار ده. بل د 8 معنا د پښتو کې دغه 8 معنا د دغه 8 چې دغه استعماليږي د هغو شیانو لپاره چې هغه بې روحه وي روح نه لري یعنی ژوندي شیان نه وي لکه تیږه همداشان نور نبات هغه چې د شیان چې روح نه لري ته 8 استعماليږي او 8 د تصویر لپاره هم کارول کیږي او 8 د ځینې وخت د ځناورو لپاره حیواناتو لپاره هم استعماليږي د نباتاتو لپاره هم کارول کیږي 8 موږ وایو چې دغه یو ډرایور دی داسې به وایو it is a driver دغه یو ډرایور ده it is a driver دغه یو ډرایور ده یا موږ داسې وایو چې دغه بوټان دي داسې وایو it is shoes دغه بوټان دي یا دغه بوټ ده it is shoe دغه بوټ دی بل a basic word چې دا هغه how long تاسو به ډېر لیدلی وي په انګلیش کې how long معنا د پښتو کې څومره how long معنا څومره موږ پښتو کې وایو چې دغه ډرامه څومره وخت نیسي یا څومره وخت دوام کوي دا ډرامه په انګلیش کې به دا ډول وایو how long does the drama last دغه ډرامه یا دغه فلم څومره وخت دوام کوي بل بیسیک ورډ چې دا هغه وای ده WHY وای تلفظ کیږي دی وای معنی د پښتو کې والي موږ وای پښتو کې سی والي رانغلي موږ وای پښتو کې سی والي هغه خپه ده موږ وای سی والي هغه ژاړي نو دغه دی وای کلمه چې دا انګلیسي کې ورته وای استعماليږي WHY مثال موږ پښتو کې وایو چې هغه ولی هغه خپه ده په انګلیش کې به دغه ډول وایو why is he sad ولی هغه خپه دی نو دغه وای کلمه چې ده دغه ډیره مهمه ده او په انګلیسي کې ډیره استعمالېږي دغه د وای کلمې معنی زده کوي وای معنا ولی بل بیسیک ورډ چې دغه what 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 معنا څه دغه انګلیسي کې هغه وخت استعمالېږي کله چې موږ یو چا څخه د یو څیز پوښتنه کوو د یو شي پوښتنه کوو یا د نوم پوښتنه کوو یا د ساعت پوښتنه کوو چې څو بجې دي نو دا وټ استعمالېږي ورته وټ مثال موږ پښتو کې وایو چې څو بجې دي په انګلیش کې به دغه ډول وایو what's the time څو بجې دي یا ځینې دا ډول هم ویل کېږي what is the time څو بجې دي بل لغات چې دا بیسیک ورډ هغه when ده when when معنا دا کله پښتو کې موږ وایو چې هغه کله راځي په انګلیسي کې به دغه ډول وایو when he came هغه کله راځي یا دا ډول هم ویل شو when does he come هغه کله راځي خو اصل کې سپوکن انګلیش کې دغه does نه استعمالېږي صرف دا ډول ویل کېږي when he come هغه کله راځي لاندې یعنی شارټ کټ ویل کېږي بل بیسیک ورډ چې دا هغه ویر ده ویر معنا چیرته کله چې موږ یو چا څخه پوښتنه کوو د غزي پوښتنه کوو چې چیرته ته اوسېږي یا له کوم ځای نه راځي یعنی د ځای په اړه پوښتنه مو کوو نو هغې لپاره ویر استعمالېږي ویر په انګلیسي کې ویر وایي ورته او پښتو کې معنا ده چیرته ویر چیرته مثال ته چیرته ځې موږ پښتو کې وایو ته یو چا ته وایو ته چیرته ځې نو دغه په انګلیش کې به دغه ډول ورته وایو where do you go ته چیرته ځې where do you go ته چیرته
زید. بل دی هو. هو WHO هو. هو معنا څوک. پښتو کې موږ وایو چې څوک. مثال هغه څوک ده. موږ وایو پښتو کې کنه چې هغه څوک دی. هغه یو نپال ته ناسته تو یو چا نه پوښتنه کوي چې هغه څوک دی. هغه څوک دی. نو په انګلیش کې به دغه وایو دغه ډول وایو who is he. who is he. هغه څوک دی. who is he. هغه څوک دی. یعنی هو چې دا د خلکو لپاره استعمالیږي. کله چې موږ د خلکو باره کې پوښتنه کوو یا د یو شخص باره کې پوښتنه کوو چې هغه یې لپاره موږ څنګه هو استعمالوو. په انګلیش کې ورته هو استعمالیږي او پښتو کې معنی ده څوک. بل بیسیک ورډ چې دا هغه هوز. 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 هوز معنی ده د چا. هوز معنی ده د چا. د چا. مثال موږ وایو پښتو کې چې دغه کلام د چا دی. دغه کلام د چا دی. په انګلیش کې دغه ډول وایو whose pen is this. دغه کلام د چا دی. whose pen is this. دغه کلام د چا دی. بل بیسیک ورډ چې دا here. here. here معنی ده دلته. here معنی ده دلته. مثال موږ چاته وایو چې پښتو کې چې دلته راشه. دلته راشه. نو په انګلیسي کې دې معنی دا ده come here. دلته راشه. come here. دلته راشه. بل بیسیک ورډ چې دا our dear. our dear. دې پښتو کې معنی ده حالته. حالته. موږ وایو پښتو کې چاته چې هغه حالته دی. نو په انګلیش کې به دغه ډول وایو he is our dear. هغه حالته دی. he is our dear. هغه حالته دی. یا که موږ وایو چې احمد حالته دی. په انګلیش کې به دغه ډول وایو احمد is our dear. احمد حالته دی. بل دی no one. no one هیڅوک. هیڅ یو. موږ وایو چې هیڅوک دلته نشته. پښتو کې موږ وایو چې دلته هیڅوک نشته. نو هیڅوک لپاره انګلیسي کې no one استعمالیږي. no one هیڅوک. موږ وایو چاته چې دلته هیڅوک نشته. په انګلیسي کې به دا ډول ورته وایو no one is here. دلته هیڅوک نشته. no one is here. دلته هیڅوک نشته. بل لغات چې دا someone. someone یعنی یو څوک. بعضې څوک چې معلوم نه وي. بعضې څوک. بعضې څوک. موږ وایو چې یو څوک دلته راغلی دی. یو څوک دلته راغلی دی. په انګلیسي کې به دا ډول ورته وایو someone came here. یو څوک دلته راغلی. someone came here. یو څوک دلته راغلی دی. بل بیسیک ورډ چې دا هغه anyone. anyone معنا کوم یا څوک. anyone کوم یا څوک دا معنا لري. مثال دغه څه د زیاتره وخت په منفي جملو کې استعمالیږي او سوالی جملو کې هم کارول کیږي. مثال موږ چاته وایو پښتو کې چې مثال ته شیدې لري یا کوم هګۍ لري. یا بل لغت بل کلمه جمله موږ وایو چې مثال do you have any eggs. هګۍ لري. کومې هګۍ لري یا کومې هګۍ لري ته do you have any eggs. یعنی کومې هګۍ لري. any څه دغه کومه لري. او که any one دي دغه بیا د یو کوم یا څوک دا به د شخص لپاره استعمالیږي. او که چېرته صرف any شي any any معنا کومې. مثلا do you have any eggs. کومې هګۍ لري دې لپاره کارول کیږي. بل بیسیک ورډ چې دا has. has معنا لرل. has لرل. پښتو کې موږ وایو چې هغه موټر لري. has معنا لرل. په انګلیش کې دې معنا داسې راځي he has a car. هغه موټر لري. he has a car. هغه موټر لري. بل چې دا how ده.
هاو معنا هم لرلو ته ویل کیږي خو د هاو او هاز ترمنځ توپیر دغه ده چې هاز دغه د یو شی لپاره استعمالیږي مثال د سنګولر ناون لپاره استعمالیږي یا د هیشیت لپاره کارول کیږي کله چې موږ چاته وایو چې هغه یو موټر لري یا د هغه یو سړی یو ښځه یا یو شوی مثال موږ وایو چې هغه یو موټر لري یا احمد یو موټر لري نه تسمیږي حاز موږ کارول کیږي او که چیرته یو څخه زیات نه پارو نو بیا هاو کارول کیږي ورته لکه آی وی دی وی یو وی د څلور لپاره موږ هاو استعمالوو مثال موږ چاته وایو چې تاسو زیاتې پیسې لرئ په انګلیش کې دې معنا دا ډول راځي you have a lot of money تاسو زیاتې پیسې لرئ you have a lot of money تاسو زیاتې پیسې لرئ ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پای ته رسیږي هیله ده چې دې کلاس مو یو څه زده کړي وي زه مطمئن یم که څوک یو دغه کلاس زده کړي په پوره ډول سره نو انشاءالله چې 50% انګلیسي به زده سي ځکه دغه کوم بیسیک ورډ چې دي دغه د انګلیسي ژبې دي هغه اساسي موضوعات یا اساسي ورډ دي کله چې څوک انګلیسي ژبه شروع کوي لومړی باید دغه لغاتونه زده کړي دغه بیسیک ورډز دي اساسي لغاتونه دا باید زده کړي ځکه دا ډېر مهم دي او په هره جمله کې استعمالیږي نو که غواړئ چې نور کلاسونه ترلاسه کړئ نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ دغه انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس دغه سبسکرایب کړئ تر څنګ د بیل آیکن هم ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي زه چې دا نه چې تاسو تر بیا وخت حاضرې کړم تر بیا مو د الله په امان هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.